درې کسانو ته هم به وهلو کله به چې ولوېدلو د دغه نه. عبدالفتاح هغه بلخی ځوان دی چې د کورنۍ غربت او بد اقتصادي وضعیت له کبله بهر ته په مرګونو لارو په قاچاقي ډول تللی و، خو د ایران او ترکیې هیوادونو په مرز کې 3 شپې ورځې تر واورې لاندې تېرې کړي او د سختې سړې هوا له ځپلو وروسته د خپلو دواړو لاسونو ځینې ګوتې له لاسه ورکړي چې د ډاکټرانو لخوا په روغتون کې تر تشخیص او درملنې وروسته د ګوتو له توروالي او د کار له پرېښودلو وروسته د بدن دغه غړي ورته پرې کړي دي. دی په قاچاقي لارو د ترکیې په مرز کې د پولیسو له سختې شکنجې سره مخ شوی دی او حتی د یاد هیواد پولیسو په سپیو هم دړلی دی. له نوموړي سره د پولیسو له لوري د شوي بد چلند له کبله اوس دی نورو افغان ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې په غیر قانوني لارو دې له تګ څخه ډډه وکړي، ځکه په وینا یې په دې لارو مزل کول له مرګ او ژوند سره لوبې کول دي. بهر ته پر قاچاقي لارو تللی بلخی ځوان عبدالفتاح په دې اړه پر قاچاقي لارو د خپل سفر کیسه داسې بیانوي. ونیولو بس ورسولو بس اولې پوستې ته ور زموږ فلمبرداریان یې وکړلې، زموږ دغه یې وکتل، تذکرې یې وکتلې بال د هغې نو موږ نورو عسکرو ته په لاس ورکړلو، بس هغې باندې شروع وکړله ویانه وهل ډبولې. د همغه سر نه په موږ شروع وکړه، تقریبا 4 بجې شپه وه. نو هم په حرکت کې وو او هم یې وهلو. د یو پوستې نه تر بل پوستې پورې تقریبا 100 متره لار وه. دا 100 متره لار به موږ هم وهلو، هم به سپي په موږ راخوشي کول. د ترکیې پر پوله 3 ورځې له واورو لاندې پاتې شوی بلخی ځوان چې د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي له ده سره د شویو ظلمونو یادونه کوي او پر ځوانانو غږ کوي چې د قاچاقبرانو په خبرو دې نه دوکه کیږي. همداراز نوموړی له حکومت څخه په کور دننه ځوانانو ته د کاري زمینې پر موندلو ټینګار کوي. د افغاني قاچاقبر نه چې تا ته دروغ وایي تر کردي پورې دا ټول دروغ وایي. تا سره په یو رقم خبره کوي، بیا یې د په بله لاره باندې. زموږ او ستاسو دغه فعلي حکومت ته هم پکار ده چې ځوانان باید زمینه د کار ورته برابره کړي او ځوانانو ته ډیر قدر ورکړي، ځکه دا وطن په ځوانانو جوړیږي. دا وطن نه په سپینګیري جوړیږي او نه په ماشومانو. ځوان چې د انرژي اوس فعلا کومه انرژي چې ځوان لري دا سپینګیري نه لري. باید دا فعلي حکومت د ځوانانو، هغه ځوانان چې علم لري، تعلیم لري، دا حکومت په علم په مخ کې ځي، په تعلیم په مخ کې ځي، دا په بېسوادۍ په مخ کې نه ځي. باید کوشش وکړي چې هغه ځوانان چې تجربه لري هغه باید دلته د دغه داخل د حکومت باید ډېر جلب و جذب کړي. د مرګ اواز یې په کور د غم ټغر غوړولی و. کورنۍ له ده پاتې 3 ماشومانو ته بې ځوابه پاتې وه. که څه هم افغان ځوانان د خراب اقتصاد له امله اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره اړ کیږي، خو د عبدالفتاح پلار له افغان ځوانانو بیا غواړي چې خپل هیواد کې په کمه پیدا قناعت وکړي. هغه پلرونو نه مې هیله دا ده، خواهش مې دا ده چې د خپل اولاد د دې خپل د دې کور نه او د دې خپل د ولسوالي نه باید ونه باسي، لا پردی وطن څه کوي. هیله مې د ټولو نه دا ده چې دوی د خپل اولاد خپل په څنګ کې وساتي، خپل په کور کې وساتي، تعلیم ته یې ولېږي، تربیه ته یې ولېږي. اخوا د بلخ ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي لوړپوړي چارواکي په دې هڅو کې دي چې ځوانان په کور دننه په کار کړي او اړ نشي چې د مزدورۍ لپاره بهر هیوادونو ته ولاړ شي. د دوی په وینا د بهر میشتو افغان کډوالو ستونزو حل په موخه یې د کډوالو چارو وزارت پلاوي ایران او ترکیې هیوادونو ته سفرونه هم ترسره کړي دي. لوړپوړي چارواکي ایران هیواد او ترکیې هیواد ته تللي وه. دغه افغان مهاجرینو په ستونزو او په مشکلاتو باندې خبرې کړې وې چې په مرزو کې ستونزې او مشکلات ورته پیښیږي. یا هغه افغان کډوال چې افغانستان ته راغلي یا بعضې ځي پاکستان ته د کار دپاره یا ترکیې ته د کار دپاره ځي، په مرزو یې مشکلات دي. نو هغه مشکلات هلته خبره سوې ده. انشاءالله ټولو افغان کډوالو او
د افغانستان چې څومره هیوادوال دي چې دوی په مرزو باندې تکلیفیږي ځوریږي د هغو په ستونزو باندې خبرې کړې دي امارت اسلامیه په تلاش کې دی انشاءالله دا ستونزې به حل سي که څه هم د اسلامي امارت چارواکو بهر هیوادونو کې د کډوالو ستونزو د حل په موخه یو لړ سفرونه هم ترسره کړي دي خو لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او په مرسونو کې له کډوالو سره تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په درشل کې دی